الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد زمون سبق د صرف کی د میزان صرف شروع چې مخکې سبق کې سوال صيغه د ماضي هغه معنا او دار صيغه وضاحت چې دا کومه صيغه ده هغه وي. نن سبق مقصد دار چې دا مخکې ذکر شو چې مضارع ده که ماضي ده دا په دوه قسم دي، یو معروف یو مجهول، مثبت او منفي. دا مخکې چې وی دا خو مثبت او دارنګي معروف چې فاعل دغه معلوم فعال کار کړ دی، یو سړی معلوم به هغه تو دا ویل کی. دوی مجهول له چې فاعل دغه معلوم نه، مجهول فاعله دغه مجهول فاعل مجهولي هغه معلوم نه. وسو په ماضی کې د صيغه څنګه راځي، د دې وضع څنګه جوړيږي، دا غي طریقه باندې د دې درس کې چې وښیش. دا مخکې ګردان چې د اصل کې ده اثبات د فعل ماضی معروف ګردان او دا غي وضاحت. اوس دغه مجهول جوړای، مجهول صيغانو څنګه به جوړای؟ فعل وزن دی، فعل دی، فعل کې دا فاجدا دله به ضمه ورکی، نو فو به جوړي، فو او عین کلمې ته به کسره ورکی، فو عی. خو په دوه حالاتو کې چې د عین کلمه باندې فتحه وا او یا په دې باندې ضمه وا، کو سمخ کې په دې عین باندې په خپل کسره وا، لکه حاسی با فرد حوسی به ضرورت ورکول درانه غي، او فتحه وا په دې باندې لکه ضرب نذوري بیا با دارا لکه کسره ورکی، مفعل به ضمه ورکی او عین کلمې له کسره ورکی. په دوه حالاتو کې چې فتحه او په یا ضمه وا او د لام کلمه چې اخر کې د فاعل دا په خپل حالت سره پرې دي. مخکې فاعل او لام دې فتحه زورو او سم پرې دي، نو فعل به ضمه ورکړي چې عین له کسره فاعل، مخکې فاعل فاعل، نو فعل معنا کار کړ دې او فعل کار شوه دې. او گردان ددی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ددی معنی وضاحت داري. فعلا کار شوی دی یو سړي سره تیر شوی زمانه کې صيغه واحد مذکر غائب بعد اثبات فعلی ماضی مجهول کم اثبات چې خبره کوي ثابتي نو اثبات ورته ویل کی هو مجهول. فعلا کار شوی دی دو سړو سره تیر شوی زمانه کې صيغه تثنیه مذکر غائب بعد اثبات فعلی ماضی مجهول. فعلو کار شوی دی ډیرو سړو سره تیر شوی زمانه کی صيغه جمع مذکر غائب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعلت کار شوی دی یوه خلی سره تیر شوی زمانه کی صيغه واحده مؤنث غائب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعلتا کار شوی دی دو زنانو سره تیر شوی زمانه کی صيغه تثنیه مؤنث غائب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعلنا کار شوی دی ډیرو خلکو سره تیر شوی زمانه کی صيغه جمع مؤنث غائب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعل تکار شی تا یو سړي سره د شوی زمانه کې صيغه واحد مذکر مخاطب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعل تما کار شی د تاسو دو سړو سره د شوی زمانه کې صيغه تثنیه مذکر مخاطب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعل تم کار شی تا ډیرو سړو سره تیر شوی زمانه کی صيغه جمع مذکر مخاطب بعد اثبات فعل ماضی مجهول. فعلتی کاشی تا یو خضر تیر شوی زمانه کی صيغه واحد مؤنث مخاطب بعد اثبات فعل ماضی مجهول.
فعلتما کارشه تاسو دو سړو سره تیر شوی زمرا دو خود سره تیر شوی زمانه کی صيغه تسنیه مؤنثه مخاطبه بعض فعل ماضی مجهول دا صيغه د مذکر مخاطب دوبارم تسنیه راځي او زمانه دواړه فعلتما وره فعلتنا کارشه تاسو ډیرو خود سره تیر شوی زمانه کی صيغه جمع مؤنث مخاطب بعض فعل ماضی مجهول فعلتو دا د متکلم صيغه کې د صيغه شریکی وی مؤنث واحد او تسنیه دا مذکر واحد سړیو ویل شي فعلتو کار شی ما یو سړی سره تیر شوی زمانه کې یا کار شی ما یو خپل سره تیر شوی زمانه کې صيغه واحد حکایت نفس متکلم فعلنا کار شی من دو سړو سره یا ډیرو سړو سره دو خو سره ډیرو سره دې کې تسنیه متکلم او جمع متکلم چې دا متکلم مال غیر ویل کی او دارنګ تسنیه جمع نو فعلنا کار شی دې موږ دو سره سره ډیرو سره دو خو سره ډیرو سره تیر شو زمانه کې صيغه تسنیه جمع حکایت نفس متکلم نو دغه سبق خلاصہ نه جوړ دا چې مجهول څنګه جوړیږي فاده او زمور کې عین نه بکسر ور کې الله مخل حالت سره پرېږي او مخکې معنا فعال کار کړ دی او اوس معنا به کار کړی شوی دی مخکې فاعل معلوم او اوس فاعل معلوم نه دی